عمر ابن عبدالعزیز چې بادشاه شنو ښځه فاطمه کېنولې فاطمې کېنه وایي که دې خوښه چې طلاق دله درکړه او دا څه وی چې خدای بادشاه کړی خدای را باندې خر وزر راوسته نو ما له طلاق راکړې ولې ما له طلاق راکړې ما څه غلطي کړې ده وایي ښځې هېڅ غلطي دې نه ده کړې نو چې غلطي دې نه ده کړې نه ده کړې مې غلطي نو چې اوس بادشاه شوې نو اوس خدای راوسته نو ما جدا کړې طلاق راکړې وایي داسې نه ده ښځې ما له خدای بادشاهي راکړې زما په سر یو لوی بار پرېوت هغې بار زما نه شهوت تښتولی دی بس ختم هغه ژوند د ښځې او د خاوند زما ستاسو نه کېږي بس شهوت لا ختم ستا حق د خدای په نزد نشم پوره کولی او ته پېغله ښځې ښایستې خوبصورتې شل کسه به دې کړي نو به زه به تا له طلاق درکړم او تا به بل خاوند په خوشحالۍ او که ما سړی نو زه ستا حق نشم پوره کولی سبا زه تا له د شپې یا د ورځې نشم راتلی او ما دونه بار پرېوت چې زه هغه نشم سنبالولی دا به تا به څنګه سنبال کړم په ده پوه شو بس ما راته خپل حق بخلی خو ما له به طلاق نه راکړي حالانکه د بادشاه نه مخکې د عمر ابن عبدالعزیز دور که تاسو وکته یو جوړه به سار اغوسته او یو به ماښام اغوسته او هغه قیمتي جوړه چې هغې به قیمت چا سره نه ډېر په نعمتونو کې به ګرځېده او ډېر په عجیبه شان به ګرځېده او د کبر زندګي یې وه خو چې بادشاهي په سر پرېوته دقه شی ته جوړ شو ښه ده ورته وایي بس ما خپل حق بخلی دی ما مې جدا کوه وایي ښه بیا به یو کار کې وایي تا چې دا کم کالي دي په دې غاړه کې دی چولې دي بنګړي دي په سر کې دي تاجونه دي او په کیلوګانو نه په بلا کالیګان او کمې جامې دي او کم په جامو کې کم قسم کپړې دي غون به راکې دا تا له ستارو د بیت المال نه درکړي دي دا حرام دي دا به بیت المال کې جمع کړو ما سره به ژوند تېری په کمزورې جوړه کې به تېری ښځې هم د نر لور وه وایي بلکل ټیک ده تا سره ژوند تېروم او چې څومره کالي و زیورات هیرې جواهرات جامې غونډې راواغېستې و خاوند له یې ورکړې دا بیت المال کې جمع کا واقعي زما ورور دا بیت المال نه ماله راکړي دا جمع که پکې غونډ جمع کړي 3.5 کاله ورسره د ښځې تېر شوي دي تقریبا د بادشاهۍ نه پس ښځې وایي په دې 3.5 کاله کې دی ما ته رانږدې شوی نه دی چې کله به زه ورغلم ولې کله دا جتي او زه به کوټې ته ورغلم نو دی بس ستندې لاندې او وجود د پاسه په سجده پروت و په چغو به یې خدای ته ژړل داسې انسان ښځې ته نږدې کېدی شي په سلګو به یې ژړل الوړې به پروت و یا خدای لوی رعیت دې را په غاړه کړی دی خدای لوی رعیت ته به ما نه د قیامت پر ورځ د دې تپوس کوې زه به تا له خدای څه جواب درکړم یا خدای څوک د لوږې مړه نه شي یا خدای زما په رعیت کې څوک د تندې مړ نه شي یا خدای زما په رعیت کې څوک په چا ظلم ونه کړي یا خدای څوک بې کسه مظلوم ما له راشي او ما ته رونه رسي حاجت یې زه پوره نه کړم الله زه به څه کوم نن زمونږ خلک بادشاه له څه له منډه وایي نن زمونږ ستا وینې سکي او په بار ملکونو کې ځان د بنګۍ جوړوي نن وایي چې غریب دې تباه شي د نن دا وینه راوباسم دا دې مړ شي دا دې ختم شي چې زه په بار ملک کې ځان له ښه مضبوطه بنګله جوړه کړم او دا له بنګۍ جوړې کړم یعنې زه حیران په دې دربارونو کړم کله حیران شم زمونږ د خلکو چې یو رکوټې غوندې چې لږ مالدار شي یو رکوټې کارخانه جوړه کړي نو دا کارخانه ګټه کوي که تاوان کوي تاسو نه تپوس کوم ګټه کوي او چې سخت کال یې یوه جوړه کړم رښتیا ووایه کال له دویمه او درېیمه جوړوي که نه جوړوي د پلورمل ته وګوره که نه رکوټې کارخانه ده سخت کال یو پلورمل د کال له 2 جوړ کړي بل کال له 3 جوړ کړي ګټه کوي کارخانه دې دپاره چې هغه ګټه کوي ګټه ستا د پاکستان په کراچۍ کې د ټولو نه لویه کارخانه سټیل مل دی چې دا په ایشیا کې د دې نه غټه کارخانه بله شته دی نه هغه د کال په اورګونو تاوان کوي هلکه کارخانه تاوان یو سړي چینچي اغېستې ده ګټه والا کوي یو سړي موټر کاریاله اغېستې دی ګټه والا کوي او بعضې خلکو جزونه اغېستې دي پرایویټ دا جزونه بعضې پرایویټ کمپنۍ دي بعضې خلکو یو 15 شپږ کسه یو ځای شوي ځان له جزونه اغېستي څونه ګټه والا کوي او ستا پیایې زما په خیال ما وسورېدل پرون چې په تېر شوي کال کې 100 روپۍ دی لري تاوان کوي دا ولې تاوان کوي دا غله دي مشران غله دي غله ټول ګن کپان ټول ډاکوان یو ته وي ته غلې بلبل ته وي ته غلې یو ته وي ته ډاکوي او بلبل ته وي ته ډاکوي د خدای یاره پرونو کې نشته
عوامو له ریلیف او عوامو له فایده ورکول دا نشته. اوس به بیا هم چغې واو. یو خو د خدای خاطر وکړئ یو خبره ده ما واورئ تاسو ته مې چې څوک هم زما خبره اوري چې دا سیاست په دې سیاست کې یو بل سره جګړې مه کوئ. اوس به کور په کور بیا جګړې شروع شي. یو بل یو جنډه خېږي یو بل به د بل جنډه خېږي. یو به یو ته کافر او بل به بل ته کافر. یو به یو ته ظالم او بل به بل ته ظالم. او دنیا کې به یو بل سره جګړې جوړې شي او غم خاطر به د خلکو ختم شي. خدای ته وګورئ د دې سیاسي مشرانو د خاطر یو بل سره جګړې مه کوئ. ته د یو بل په غم کې پکار راځي د یو بل په ښېګړه کې پکار راځي. یو بل له مړي ښه کوئ یو بل له جنازې کوئ. دغه دله نه راځي. ګورئ دا به اوس را پیدا شي دوا به وکړو چې بابا ته اواز کړه. اله زه راغلی یم چې هغه سره بابا خو 15 کال شو چې مړ شوی. او 15 کال شو چې مړ شوی. بابا ته اواز کړه. دا شوي دي. یو سړی راغلی وی بابا ته اواز کړو راځي بابا له دې بوزم هغه بل ځای دی. وی اواز کوه ته وی هغه اخوا تللی دی هغه له دلته بوزونه مټې نو مقبرې ته بوتې دا بابا ورته غواړه د لاندې چې پروت دی. دغه زموږ حالت دی. د دې خلکو دپاره مونږ جنګ هم کوو مونږ جګړې هم کوو مونږ رشتې هم پرېږدو. بس دا چا چې څه نظریه او د چا کم سوچ دی هغه د هر چا خپل دی. خو جګړې مه کوئ یو بل سره. بهر کې خبره مې دې پورې کوله چې ټول کالي او ټول زیورات او هر څه یې واخیستل او بیت المال کې جمع کړل. نو ښځې وایي وی 3.5 کاله د بادشاه نه پس زما د ژوند تېر شوی دی څه د پاسه 3.5 کاله. په دې 3.5 کاله کې دې ما ته رانږدې شوی دی ټوله شپه به الله ته جارت. یو ځل یې لور ته اواز وکړه وی پلانکۍ لورې اوبه راوړه. نو هغه لیټ شوه. نو بیا اواز وکړه وی لورې اوبه راوړه. نو بیا لیټ شوه. نو بیا اواز ورکړه. نو بیا لور غږ ونه کړه. نو مور ته ویې جینۍ دې څه کړه ما نه اوبه نه راوړي دا حال دی. دا د دې زمانې لونه دي. نو هغه ښځه ورته وایي بربنډه دله راشي. وایي د هغې یو پرتوګ دی او غش لیدلی دی او کوټه کې ناست کړه ځان لی ګنډي. نو چې هغه وګنډې پرتوګ واچوي نو تاله به اوبه راوړي. دې ته ژوند وایي. دې ته زندګي وایي. بهر کې اب زبانونو دا ولې او چې کله مړ شو عمر ابن عبدالعزیز دا وه نو د ځان نه پس 19 اشرفۍ ته پاتې شوي او 11 زامن 19 اشرفۍ یعنی 19 روپۍ به زه والم او 11 زامن. نو 19 اشرفو کې وصیت کړی وی زما چې تاسو قبر کنوئ او مال کفن را کوئ نو ابه د بیت المال نی ابه مال په خپلو پیسو مال به خیراتي په چا قبر هم نه کوئ مال او مزدوران ونیسئ چې مال قبر وکړئ. هسې نه چې د بادشاه په وجه څوک راشي چې دا خو بادشاه مړ دی او موږ وله قبر کنو وله به یې نی او زما قبر به کنئ. او مال چې کله کفن را کوئ ما به زما د خپلو پیسو کفن را کوئ. نو په هغې کې او ما به چې زه مړ شم نو ما به د دې مقبره کې چې دا بادشاه ښخ دی دې کې به مې نه دا ښخوئ ما له به قبر له زما په پیسو ځای والی هغې کې به ما ښخوئ. نو 15 دیناره په تکفین او تجهیز په کفن او په قبر او په کنستو او په دې ولګېدل او په 2 اشرفۍ باندې وله قبر له ځمکه واغېسته باقي 10 اشرفۍ پاتې شي. نو زامن 11 اشرفۍ لس دي. نو څه کم یوه اشرفۍ یو دوی ته ورسېدل. خلکو به د عمر ابن عبدالعزیز د زمانې موازنه د صحابو د زمانې سره کوله. دا د حلال مال برکت دی. دا د حضرت عمر د هغې زوی چې زوی هم حلال خور او جینۍ هم وله په شپونکیانو په کور کې وکړه خو چې حلال خوره وه دا د هغې برکت. پښتانه وایي که نه وایي دا لالي نه لالي پیدا کېږي وایي که نه او وایي دا رامي نه رامي پیدا کېږي. دا خو ستاسو متل دی. نو د حلال مال نه چې کوم پیدا شي حلال مال خوري نو ستا وینه کې ستا د بچو په وینه کې ستا د لور په وینه کې ستا خاندان کې به خدای پاک هغه څوک پیدا کړي چې هغه به خدای ته نږدې وي او الله ته به ګران وي. او زما ورونو یو خبره د اخري کې بله کومه ده دا ذهن کې واچوئ چې خدای دله کومه مقرر کړې ده حق کوئ. هغې کې دویمه شته نه. یو کتاب کې مې یو ځل لیدلی یو سړی د کوټې نه راته ماشومان ورسره وي ایرپورټ کې په جز کې راته. نو چې کوټې ایرپورټ ته راغی نو یو ماشوم له نینې واغېستې دا د جوارو نینې. دا ماشومان قربانکاري وي
شرارتیانې انینې داسې ویشتې را ویشتې ناګانې یو نینې پوزې ته لاړه چې ګوتې در نه کړه نوره در نه شوه چې ګوتې ور دننه نوره در ماشوم چغې پوزه کې مې نینه ونښته پلار چې کتله نه راوته یا خدایه ماشوم جاړي چغې وایي هلته ورته مشوره وکړه هغه جز والا وي چې خو جز دغه دې روانېږي ورخېږي ښه نو اوس چې ته را دې ځای نه دا ماشوم هسپتال ته بوځې جز هم در نه ځي او چې کوټې نه دا سړی د لاور ته دا جز ځي نو خو دغه نیمه ګنټه 3 پاوه لګي نو نیمه ګنټه 3 پاوه کې خو ته هسپتال ته نشي رسېدی نو بس هلته چې کوز شي هسپتال ته به بوت هغه هم وایي چې خو مري دی نه سا پرې بله پوزه سپېمه مه غښتې شي او په خولې مه غښتې شي ماشوم یې په سا خوا دې خوا باندې قلار کړ او جز ته وختل لاور کې کوش وی د دې سړي کور چې نو دا په لاره باندې و د هسپتال په لاره نږدې و نو دا سوچ وکړه چې دا سامان به په دې کور کې کېږي نو دا ماشوم به هسپتال ته بوځم نو دا نینه به ډاکټر به وبس چې کور ته څنګه وردننه شو نو د ماشوم انټو شي وکړه چې انټو شي وکړه نینه لاندې پرېوته چرګې را منډه کړې هغه نینه یې وخوړه یعنې دا نینه د دغې لاورۍ چرګې په قسمت خدای لیکلې وه نو دا کوټې نه یې وله په هوایي جس کې راورسول او په کوم ځای کې راورسول امینه په سپېمه کې وله دا زه درته خپله قصه کوم دا پخوا زمونږ د زنده پورې را زوړ پولو زوړ نو موږ خپل بار بیټک مخې ته ناست وو د بیټک مخې ته قلا نه وه ناست وو دې کې غرس شو پې غرس شو نو خلکو منډې کړې ما ویل لکه څه چالو شو ویل ټرک د خرې ریړه وواله یا خدایه دا خو او ریړه لاندې کندې ته پرېوته بس مونږ هم راغلواله چې اوس به څوک پکې به مړي یاره ته یقین وکړه دا ما په خپلو سترګو لیدل هغه چې څنګه مونږ رالو نو ټرک هغه د خرې ریړه والې وه او ریړه سره د اس پې لاندې ځمکې ته اوبو ته پرېوتې